بسم الله الرحمن الرحیم. ما در قسمت خود حواس مخصوص خود خوانده بودیم که ما 5 حواس مخصوصی خود داشتیم که بینایی بود، شنوایی، چشایی، بویایی و لمسی بود. و امروز ما درباره بینایی میخوانیم. ګرانې زده کوونکو، زموږ خپله د مخصوصه حواس په باره کې لوستي ول چې 5 حواس هم لرو: بینایی، شنوایی او د مزه څه چشي یعنې مزې باندې پوهېږئ، او خپله لمسه چې حس کوئ، اورئ، وینئ، بویوئ. دا زموږ 5 مخصوصه حواس ول چې موږ لوستي ول چې موږ بینایي شروع کړې وه. تاسو پوهېږئ زموږ خپله همدغه اوربټ یعنې زموږ د دغه سترګه کاسه چې تاسو ګورئ دغه قسمت جوړه شوې ده، او په دې کې زموږ سترګه موقعیت لري. دلته چې دي تقریبا خپله زموږ 7 هډوکي چې دي موقعیت لري، چې دا قسمت ګورئ موږ هډوکي لوستي ول چې دا زموږ کوم هډوکی ده چې زموږ د سترګې دا کاسه را جوړوي، دا فرانټل هډوکی و. او دغه خواته چې دغه هډوکی ګورئ دا زموږ چې یو سایکوماټیک و، او هندغه هډوکی چې تاسو ګورئ دا زموږ کوم هډوکی ده، دا زموږ خپل مګزیلا هډوکی ده. نو دغه قسمت چې دغه هډوکی ګورئ دې ته موږ لاکریمل بون وایو، او دا خواته کوم هډوکی چې ده دې ته موږ ایټمویډ بون وایو، او دغلته چې سپین ګورئ دې ته موږ خپله پلاتین بون وایو، او همدغه شین رنګ چې ګورئ دې ته موږ سفینویډ هډوکی وایو. یعنې زموږ د سترګې کاسه څه ده، تقریبا 7 هډوکي دي چې را جوړې: ایټمویډ، لاکریمل، پلاتین، مګزیلا، زایکوماټیک، سفینویډ، فرانتال بون. دا هډوکی څه کوله؟ زموږ د سترګې کاسه را جوړوی. مثل الذی شما میفهمید که همین کاسه چشم ما که است توسط 7 استخوان چی شده؟ ساخته شده است. که 7 استخوان ما شامل کدام است؟ این استخوانی که میبینیم این خود استخوان فرانتال ما میباشد. این استخوان سبز که اینجا میبینیم این استخوان سفینوید ماست. این قسمت بنفشه که میبینیم استخوان زایگوماتیک ماست، و این قسمت که پیره که میبینیم استخوان مگزیلای ماست، و این قسمت که رنگ سفید میبینیم استخوان پلاتین ماست، و این قسمت که برنگ گلابی تیز رنگ میگن، رنگ که میگن لاکریمال بون است، و اینجا هم رنگ نارنجی که خود ایگنیت بون است. یعنی همین کاسه چشم ما که است توسط 7 زغان: فرانتال بون، ایتموید بون، لاکریمال بون، پلاتین بون، مگزیلری بون و زایگوماتیک بون، سفینوید بون چی شده؟ ساخته شده است. شما باز در قسمت یعنی کاسه چشم فهمیدین که از کدام قسمت ها ساخته شده. وقتی که همین اناتومی چشم شما میبینین، شما این قسمت میبینین که خود همین چشم ما که از سلای ساخته شده بود. یکی خود اسکلرای ماست، و بخش دومش که از طبقه دومش که به نام خود کروید یاد میشود، و طبقه سومش که از به نام رتینا. که این بهترین طبقه را که شما میبینین با رنگ سفید همیشه به نام اسکلرای سلبیه، همون لایه سفید چشم که است همون ما اسکلرای سلبیه میگیم. شما چشم میبینین هم قسمت های سفیدیش که میبینید، و قسمت بعدیش که است ایره به نام خود کروید یاد میکنیم، یا مشیمیه، یا لایه رنگ سرخ که اینجا میبینید که لایه اونقی میباشد. و قسمت سومش که است ایره به نام رتینا شبکه یاد میکنیم که داخلی ترین طبقه است که اینجا با رنگ زرد بر شما چی شده؟ نشان داده شده است. و همچنین این قسمت که شما میبینید این قسمت ما که از خود پوبیک است، و این قسمت ما چی است؟ لنس میباشد. ګرانې زده کوونکو، تاسو دلته وکتل چې زموږ سترګه پوهېږي له 3 لایو څخه جوړ شوې ده: خپله سکلیرا ده، کروید ده او رتینا په نامه یادېږي. سکلیرا یا سلبیه ورته وایو، د سترګو همدا سپینه لایې ته وایو چې په تصویر کې ګورئ همدغه سپینه لایه چې ده دې ته موږ څه وایو؟ خپله سکلیرا یا سلبیه وایو. بیا دا دومه چې دا سره لایه چې ګورئ موږ دې ته د کروید په نامه یادوو، یا مشیمیا یا د عروقي لایې په نامه څه کوو؟ یادوو. او دا درېیمه طبقه چې هلته ژېړ رنګ یې ورکړی د رتینا یا شبکه په نامه یادوو، چې داخلترینه لایه زموږ اوسېږي. مثل الذی شما در قسمت در تصویر دیدین، این قسمت شما دیدین که این ما چی است؟ لنس ماست یا عدسه چشم ما میباشه. میبینید مثلا این عدسه چشم ماست که دوباره از این خواندیم که یک ساختار شفاف و محدب الطرفین است که در چشم ما میباشد، که یکی از مانند یک عدسه چه میکنه؟ عمل میکند. یعنی نور که وارد چشم ما میشود، و این یعنی وارد شده و با چشم کس در روی شبکه متمرکز میشود تا ما تصویر واضح یعنی شکل گیرد و واضح ببینیم. همین عدسه ما که ساختمان کریستالی دارد و شفاف است، و موقعیت آن که است توسط خود رباط‌های تعلقی یعنی سسپنسوری لیگامنت که است به جسم مژگانی سلیری بادی چی میشه؟ متصل هستند تا که ثابت نگه داشته شود. این رباط‌ها به عدسه اجازه میدهد که برای تطبیق دید نزدیک و دور ضخامت خود را چگونه تغییر دهد. یعنی وقتی که ما یک چیزی که دور میبینیم یا نزدیک میبینیم و بخوایم که نور یعنی عدسه چشم ما که توسط میکنه یا دوباره خود اتروفی خود میکنه توسط هضمه سیلری بادی و سسپنسور لیگامنت میکنه، امی حالت به خود میگیره. شما در این قسمت تصویر میبینین که ما گفتیم یعنی لایت ریز که است، یعنی یک هم نور وقتی که به چشم ما وارد میشه، یعنی پاسینگ تو کورنیا، یعنی وارد به کجا میشه؟ کورنیا. یعنی لایه ما که اینا به نام چی میکنیم؟ کورنیا. نور از بیرون آمد
نور رقمی میآید و اولین ساحه که می نور وارد میشه در کجای ما میشه در کورنیا میشه و بعد از کورنیا ما که وارد شد بعد از او داخل چی ما میشه در این قسمت که شما میبینید این قسمت این به نام انتیر چمبر یا هم امو ماهی زلالی ما که در این قسمت موقع دارم و این می نور که است و از کورنیای ما که است به شکل دسته وارد خود همین انتیر چمبر ما میشه و از انتیر چمبر ما اینجا که برنگ سب شما میبینید این چی ماست پاپیل ماست یا وارد پاپیل میشه و از پاپیل که است وارد چی میشه لنز که این قسمت میبینید وارد لنز میشه و وقتی که وارد لنز شد از لنز ما داخل خود چی ما میشه خود داخل امی ویتر بادی این قسمت که شما میبینید این ویتر بادی ماست یا خود امی ویتر همبر ما میباشه دیگه همش باز و اینجا که شد طبقات چی میشه اینجا وارد میشه این رنگ زرد که شما میبینید ما دستی طبقه را خواندیم که به نام چی رتینا یا شبکه یاد کردیم گیوتینا یا شبکه ما که است خود همین عضلات روتوکون داره که در خود همین قسمت می باشد و این چه میکنه می نور میگیره یعنی می ما که گفتیم که می در خود میریتینا که روتوکون است در اینجا غذاهای نوری است یعنی خود فوتو ریسپتورهای ما چی است در اینجا موجود می باشه و اینها که است سیگنال های برقی را از غذاهای نوری که در شبکه تولید کرده است آن سیاله ها را به خود قسمت عصبی ما در ساحه بینایی ما چی میکند در قشر دماغ منتقل میکند و که در نتیجه ما میتونیم که اشیا یعنی به ما قابل دید میباشد یعنی به رتینا که آمد در اینجا گفتیم خود همه فوتو ریسپتورهای ما میباشد که سیگنال های برقی از آخذه های نوری که در شبکه که تولید شده است این سیاله ها را که از سبب آن که هم سیاله های عصبی که است در ساحه بینایی ما یا اپتیک نرو در قشر دماغ چی میکنه منتقل میشود و در نتیجه همون چیز قابل رؤیت ما میشود یعنی شما فهمیدین که نور آمد به کجا داخل به اولین قسمت که یعنی تماس میشه کجاست با کورنیا از کورنیا به از طریق انتیر چمبر که در قسمت خود مایع زلالی ما میباشه از او عبور میکنه به کجا پوپیک ما از پوپیک ما به کجا میره به لنس ما میره از لنس ما که است به کجا میره به خود ویتروس بادی از ویتروس بادی ما به خود رتینا که همونجا رو کون موجود است و غذاهای فوتورسپتور موجود میباشد و اینجا که سیگنال به شکل سیگنال های برقی که است از آخذه های نوری که در شبکه چی میشه تولید کردیده و این سیاله که است می وسایل های عصبی در ساحه بینایی یعنی به مغز ما میره و اونجا می ویژوال اریا آف دی برین ما میره به ما قابل رؤیت میشه و ما میفهمیم ګرانې زده کوونکو موږ دلته ویلي چې خپله کله یو شي سره موږ ګورو نو یعنی یو شی تاسو ګورئ یو نور شی زموږ په سترګو ورځېږي اولینې ساحه چې هغه ته درنه کېږي هغه کومه ساحه ده زموږ خپله کورنیا ده دغه حصه وینئ دغه زموږ بیروني حصه چې ده دا زموږ کورنیا ده کورنیا ته چې راغله هغې نه بعد د نور څه ده خپله د انتیر چمبر چې دغه حصه ده زموږ دې حصې ته څه کېږي یو دقیقې تصویر کې ګورئ ماسین دغه زموږ لایحه ده دا څه شی ده زموږ دا زموږ خپله همدغه کورنیا ده نو کورنیا نه زموږ دا نور چې دي نه دلته داسې وارد شوی دی نو دا چېرته ځي زموږ خپله کورنیا ته څه کورنیا نه د انتیر چمبر نو دغه حصه څه ده زموږ خپله انتیر چمبر ده او دې قسمت کې چې زموږ زلالیه مایع موجود لري دې ځینې چېرته راځي دغه قسمت چې تاسو ګورئ دې ته موږ مردمک یا پوپیک وایو پوپیک نه کوم هلته راځي دغه زموږ لینس ده هغې نه راځي چېرته لینس ده لینس نه څه ده خپله همدغه د ویټروس باډیز یا خپله دا قسمت کې چې زموږ زجاجیه مایع قرار لري دې حصې کې څه کې راځي دې حصې نه چې دلته کله راغله بیا دې حصې نه دغه لایحه چې ګورئ ژېړه دغه ته موږ شبکیه یا خپله رتینا وایو دې کې رو کون موجود دي چې دغلته خپله آخذې دي چې د فوتو ریسپتور په نامه یادېږي دا د آخذې د برقي په شکل څه کېږي خپله زموږ همدا شبکې کې څه تولید شول نو دا سیالي عصبي څه کېږي خپله زموږ بینایي حصې ته څه کېږي انتقالېږي زموږ مغز ته یعنې ویژوال ایریا اف د برین ته زموږ څه کېږي منتقل کېږي او هلته موږ ته هماغه شی څه کېږي قابل د هویت کېږي محصلین عزیز شما دیدین که نور آمد یعنی نور راغی که زده کوونکو اولین چې یو لایټ ریز یا نور راشي نو د موږ څه کېږي نه کېږي کورنیا ته کورنیا نه د انتیر چمبر ته راځي انتیر چمبر نه چېرته راځي پوبیس ته راځي پوبیس نه یا مردمک نه چېرته ځي زموږ لینس یا دسې ته راځي هغې نه چېرته انتقالېږي ویټروس باډیز ته راځي زموږ او هغې نه زموږ رتینای شبکې ته راځي چې هلته رو کون دي ورته خپله فوتو ریسپتور دي یعنې د نوري آخذې موجودیت لري چې همدغه نوري آخذې زموږ څه دي رتینا کې خپله د یعنی برقي سیګنالونه چې د آخذې په شکل د شبکې کې څه کېږي تولیدېږي او له هغه څخه څه کېږي دا عصبي سیالي د بینایي حصې ته مغزو ته څه کې انتقالېږي یعنې هغه حصه چې زموږ د
بینایی حساب مغز کې دلته انتقالېږي تر څو موږ ته تصویر څه شي ډېر واضح ښکاره معلوم شي. او موږ خپله وویل چې زموږ لینس څه شی ده. لینس پوه شو چې زموږ هغه محدب الطرفین شفافه ساختار ده چې له یوه دسې په شکل څه کوي عمل کوي. له هغې نه نور څه کېږي انتقالېږي زموږ شبکیه رتینا ته چې موږ ته څه کوي تصویر واضح معلوم کړي. او خپله همدغه د دوو طرفو ته خپله زموږ د لینس دي سسپنسوري لیګامنټ چې همدغه عدسیې یې موږ ته کړي او هغلته څه دي سیلیاري باډي یا موږکاني جسمونه دي چې هغه سره وصل شوي دي چې دا کله چې یعنې همدغه عدسیه غټېږي او کېږي دغه حصه ګورئ دغه حصه دا زموږ څه شی دي سیلیاري باډي. دا سپین سپین چې ګورئ دا چې دي خپله زموږ سسپنسوري لیګامنټ اف د لینس یا هغه لیګامنټ سسپنسوري په نامه چې د لینس زموږ هندغه ځای کې څه دي موقعیت لري. مثلا هذه شما در این قسمت که می‌بینید ما گفتیم که خود همین لنس موقع است توسط خود سیلیاری بادی و لیگامنت آف یعنی سسپنسوری لیگامنت که است چه شده متصل شده و قسمتی که همین دستی متوسط میکنه دوباره خود میکنه توسط هضمی سیلیاری بادی و سسپنسوری لیگامنت چه میکنه انجام میده و همین دستی چشم موقع است نور که روی شبکه که متمرکز میکنند توسط رباط ها ثابت نگه داشته میشود. همون رباط های سسپنسوری لیگامنت میگه که جلوی عدسیه حفره با مایع زلالی چی است وجود داره. شما در قسمت دیدین این فکر کنید که مثلا یک چشم ما می باشد و یک قسمت اگر دستی ما می باشد در این قسمت که کدام مایع است همین مایع را به نام چی یاد میکنیم زلالیه و در قسمت پشت سرش که کدام مایع است او مایع را به نام چی یاد میکنیم خود همین زجاجه چی میکنیم یاد میکنیم. حالا شما میفهمید که همین گفتیم که جلوی عدسی بفرست با مایع زلالیه که این قسمت که لنس ما شد یعنی قسمت مایع چی میشه زلالیه ما میشه که این چی میکنه فشار و تغذیه چشم را چی میکنه تامین میکند و پشت دستی ما که از حفره مایع زجاجی ما وجود دارد که چشم ما چی میکند شکل میتهد و محافظت میکند. این قسمت پشت ما که است این قسمت چی میباشد خود همین زجاجی ماست که دې قسمت چې است موقعیت دارد. کله نیزه کوونکو موږ ویل چې خپله زموږ عدسې نه چې لینس هم ویلې که نه کله چې دې څخه زموږ نور راغی نور موږ ویلې دغلته زموږ کورنیا ده کورنیا نه تېرېږي زموږ انټیریر چمبر چې دغه دا زموږ سترګه شوه ګرانې زده کوونکي نو دا زموږ نور ده چې راغی چې نور راغی دا حصه زموږ چې ده کورنیا ده کورنیا نه زموږ دغه انټیریر چمبر دغه حصې کې چې زلالیه مایع ده موقعیت یې دلته ده بیا دغه حصې کې خپله زموږ پوبیس ده او د دې شاته مخکې چې ده زموږ څه شی ده لینس ده نو بیا دې نه څوک لینس ده نو کله چې دلته موږ ویل لینس ده چې کله نور راشي او بیا دا نور لینس نس کېږي شبکې ته متمرکز کېږي نو دې بغل کې د دوه سایټو کې موږ څه شی لرو خپله سسپنسوري لیګامنټ لرو بیا دغه قسمت کې چې یو ساختمان و چې هغې ته موږ خپله د سیلیاري باډي په نامه یادوله نو دغه لینس دا ځای چې زموږ لینس و نو موږ ویلې دې په مخکې چې کومه مایع قرار لري هغې ته موږ څه شی وایو زلالیه وایو او دغه شاته چې ګوري کومه مایع ده هغه مایع ته موږ څه شی وایو زجاجه مایع څه کوي وایو چې خپله همدغه زلالیه مایع چې زموږ د لینس یا عدسې په مخکې ده دا د څه کوي زموږ د فشار او تغذیه د سترګې څه کوي تامینوي او خپله همدا زجاجه مایع چې زموږ د عدسې شاته ده داسې ده زموږ خپله د سترګې نه محافظت کوي او خپله زموږ سترګې ته څه کوي شکل ورکوي. بل موږ ویلې خپله زموږ د سترګې عضلات چې په دوو دسته موږ تقسیم کړی دی یو څه دي هغه اصلي خارجي یعنې تقسیم شوي چې د سترګې خارجي عضلات دي چې سترګو حرکت کې موږ سره کومک کوي او بل څه دي داخلي دي چې د خپله د نور په تنظیم کې او تمرکز کې موږ سره کوي کومک کوي. موږ دلته ویلې شپږ عضلې زموږ موقعیت لري چې یو دا زموږ خپله لاترال ريکټوس ته دغه عضله چې ګوري دا سترګه ده دې خوا ستاسو څه موقعیت دي مثلا پزه ده دا زموږ پزه ده دلته بیا زموږ بله سترګه نو کوم شی چې زموږ بدن ته نږدې اوسېږي هغه ته موږ میډیم وایو او کوم شی چې زموږ بدن څخه لرې کېږي هغه ته قسمت لاترال وایو. نو دلته زموږ څه ده خپله ګوري میډیا ريکټوس ځکه چې زموږ بدن ته نږدې ده لاترال ريکټوس ځکه چې زموږ له بدن څخه نسبتا څه ده لرې ده نو دا عضله بلینۍ چې ده دې ته موږ خپله سوپیریور ريکټوس او دغې لاندنۍ ته عضلې ته انفیریور ريکټوس په نامه څه کوو یادوو. دلته چې دوه افقي دوه نورې عضلې دي یو سوپیریور اوبلیک ده یو انفیریور اوبلیک ده. مثلا از این عضلات چشم انسان که است به دو دسته اصلی یعنی خارجی چشم که حرکت دهنده کره چشم است و داخلی و تنظیم یعنی عضلات داخلی که به تنظیم نور و همچنان تمرکز تقسیم می شود و اینجا که 6 عضله خارجی چشم ما می باشد که چیزی که مثلا یک قسمت که شما می‌بینید اگر بینی ما باشه اینجا چشم دیگه ما چیزی که به بدن ما نزدیک باشه او را ما چی میگیم میدیم میگیم.
یعنی که به خود امی بدن ما چیز نزدیک می باشه که یکی کس میدیال رکتوس که میدیم، یعنی که به خط وسط بدن ما چیز نزدیک است، یعنی میدیم رکتوس میگیم. و ایدیلش که دورتر است لاترال رکتوس میگیم. یکی در علوی چشم است ایره سوپیریر رکتوس و یکی در سفلی چشم است ایره انفیریر رکتوس میگیم. و دو عضله دیگه است که یک سوپیریر اوبلیک است و یکی هم انفیریر اوبلیک می باشد. اینجا هم مثلا از شما بسیار خوب می عضلات که میبینین که به شکل افقی می باشد، اینی عضله ماست که عضله را چی بگیم سوپیریر اوبلیک. و یک قسمت عضله پایینه که میبینین این همچنان به نام خود انفیریر اوبلیک چی میکنیم یاد میکنیم. و یک قسمت عضله را که شما میبینین در بالایش که است را به نام سوپیریر رکتوس و این قسمت که میبینین لاترال رکتوس و یک قسمت سفلی را که میبینین این به نام انفیریر رکتوس و او طرف که است در این قسمت معلوم میشه خود میدیال رکتوس هم یاد میکنیم که اینجا هم یعنی که یکی قسمت بالایی رکتوس فقط نام این سوپیریر، فقط رکتوس نام یکی سوفلیس انفیریر، یکی میدیال است میدیال رکتوس و یکی لاترال است و نام رکتوس چی میکنیم یاد میکنیم. ګرانې زده کوونکو زموږ د خپله د سترګې عضلات ګرانې زده کوونکو زما आवाज لري؟ مسئولین عزیز صدای ما را داریم؟ بله استاد جان دارم صدا شما. درست است. خب ګرانې زده کوونکو موږ ویلې چې خپله په سترګه کې زموږ دغه شپږ عضلې دي چې دا شپږ عضلې کومې وي دي هغه زموږ بدن ته چې نږدې ده هغه ته میډیم وایو. دا عضله څه ده چې ګورې دې ته میډیم رکتوس په نامه یادوو او دا عضله څه ده لاترال چې لږ واشي یا لرې له خپله زموږ د بدن له خط وسط څخه ده. او دا بله عضله چې ګورې دې د سوپیریر رکتوس په نامه یادوو چې دغه عضله ده او دا لاندنۍ ته څه ده موږ انفیریر رکتوس په نامه څه کوو یادوو. دې هسې کې ګورې چې موږ ویلې دوه اوبلیک په شکل یا مایل په شکل عضلې دي چې یو دا ده چې دې ته سوپیریر اوبلیک وایو او یو دا عضله ده چې دې ته موږ خپله انفیریر اوبلیک وایو. دلته هم هماغه عضلات چې تاسو یعنې په شکل ښه وګورئ ګورئ دا زموږ سوپیریر اوبلیک ده او داسې ده خپله زموږ انفیریر اوبلیک ده. ګورئ محصلینو او دا باقي عضلات چې خپله موږ لوستل سوپیریر رکتوس میډیال رکتوس خپله انفیریر اوبلیک او لاترال رکتوس او انفیریر رکتوس چې دي دا بیل حق ده. میبینید محصولین عزیز تصویر بسیار عالی معلوم میشه براتون. خب محصولین عزیز شما در این قسمت خود بعضی از ساختمان ها رو میبینید که ما اینجا میخوانیم یکی که از هایلایت است، پاپیل است، اسکلیر است، هایدست است که کدام ساختمان ها و چی وظایف با خود داره. شما در این قسمت میبینید که اولین ساختمانی که مثلا شما با یک چشم انسان یک کس میبینید و چشم شما با زور برخورد میکنه چی است هایلایت است، یعنی پنکهایش است. میبینید این قسمت مسئله عزیز که میبینید یک قسمت هی را به نام چی یاد میکنیم هایلید یا پلکا که شما میبینید. این پلکا که است یک خود پوشش متحرک است برای چشم ما هست و وظیفه آن که است محافظت چشم از گرد و خاک میباشد، یعنی که از چشم ما محافظت میکنه تا که از گرد خاک او را نگهداری کند، از نور شدید و کدام آسیبی که میبینه از او چی میکنه نگهداری میکنه و خودش همیشه یعنی کمک در پخش اشک روی سطح چشم هنگام پک زدن میکند و همچنان جلوگیری از خشک شدن قلم میکند. یعنی که پلک‌های ما میباشد که به ما یعنی کمک میکنه که چشم ما را از خود گرد و خاک از خود نور شدید و همچنان در اشک روی تمام چشمای ما چی میکنه پخش میکنه. و قسمت بعدیش که شما میبینید خود مجهز یا ایلش میباشد که این قسمت که ما میبینید یعنی که همین مژه ها که در بالا و در پایین چشم ما است واقع دارد. همین مژه های موهای کوتاه است که در خود لبه پلک ما هست که اگر وظیفه زیر ببینین یعنی هیچ میکنه که از خودش جلوگیری از ورود ذرات خارجی مثل گرد و خاک و همچنان تحریک رفلکس پلک زدن وقتی که یک چیز نزدیک چشم ما میشه چی میکنند پلک میزنند یعنی جلوگیری میکنند. و ګرانې زده کوونکو موږ ویلي دلته تاسو خو زموږ په سترګه کې خپله دا باڼه وینئ صندوق ته موږ څه وایو هایلاش وایو چې دا باڼه څه کوي زموږ خپله د سترګو په همدغه ځای کې لبو کې څه دي موقعیت لري او دا زموږ د سترګې نه څه کوي ساتنه کوي، یعنی چې زموږ سترګې ته ګرد و خاک د شیان دننه نشي د دې نه ساتنه کوي او کوم شی چې زموږ سترګې ته نزدیکېږي د هغه نه هم زموږ سترګې ته څه کوي ساتنه کوي.
بل چې خپله دا د سترګې پشت چشم څه ده شاته بلک ورته وایو آیلیټس ورته وایو. داسې دا هم زموږ د خپله په سترګې کې څه کوي، سترګې زموږ د خاورو ګردو د شدید نور نه او هغه ضربه چې زموږ سترګې ویني هغه نه څه کوي، کومک کوي، ساتنه ونه کوي. او کله چې زموږ په سترګې کې څه اوښکه شی سي هغه ټوله سترګې کې څه کوي، بخشوي تر څو زموږ د قنینې د سترګې وچېدلو نه څه کوي، مخنیوی کوي. او بل قسمت چې تاسو ګورئ یو آیلیټ ده، بار هم آیلیټ ده، او بل څه ده همدغه خبره وریځه چې ورته وایو یا چې ورته آیبرو وایو، چې زموږ د سترګې بره یعنې موقعیت لري. دا څه کوي، زموږ سترګې نه کله چې یعنې ستاسو موږ خوله کوو نه پرېږدي چې دا خوله زموږ سترګو ته راشي، یا چې باران شي زموږ په مخ چې دا اوبه راځي رطوبت دا شیان زموږ راځي، دا مایعات او دا اوبه څه کوي، د دوه طرفه ته هدایتوي تر څو زموږ په سترګو څه نشي رانشي. مثلا از شما در این قسمت میبینین در خود بالای چشمای ما موقع است. این چی است؟ ابروی ماست یا ابروهای ما میباشه که ابروهای ما که است به ما کمک میکنه وقتی که شما امی بعضی مثلا عرق میکنین یا که همین باران میباشه رطوبت میباشه داخل چشم چی میشه، یعنی از مواد اضافی چیزا که به چشم میره از اون محافظت میکنه. و همچنان در خود چی ما که است پالیش که است اینی لاکریمال گلند است که این قسمت میبینید اینی ما چی است لاکریمال گلند یا خود غده اشکی ما میباشه. این غده که است در قسمت فوقانی خارجی چشم ما چی است قرار دارد و وظیفه چی است شما میفهمید که خود همین تولید اشک است که مرتوب نگه داشتن چشم است، پاکسازی گرد و خاک است و خاصیت ضد میکروبی دارد. یعنی این لاکریمال گلند ما که است به ما زیاد چی میکند، کمک میکنه و که این غده که است خود همین اشک چی میکنه، تولید میکنه. و قسمت بعدی ما که است خود می کنجکتیف ما است که در اینجا ګرانې زده کوونکو دلته تاسو په تصویر کې ګورئ لاکریمال ګلند، دغه حصه زموږ خپله لاکریمال ګلند ده او دغه حصه چې تاسو ګورئ دا زموږ څه ده لاکریمال ډک ده چې هغه اوښکه چې زموږ سترګه تولیدوي بیا څه له سترګو نه یو مقدار د لاکریمال ډک ته څه کېږي یا سک ورته وایي دې ته څه کې انتقالېږي. نو دا هغه څه ده غده نو څه کوي د تشکیې غده هم موږ وایو چې دا خپله زموږ اوښکه څه کوي تولیدوي او د زموږ د سترګې په پاکسازي کې د ګرد و خاک نه کمک کوي او زموږ سترګې نه ساتنه کوي. دا څه د خپله خاصیت انده اوښکه څه ده د ضد میکروب خاصیت لري. و مثلا عزیز در این قسمت که شما میبینین این قسمت ما که است این به نام خود خب مسئله عزیز و قسمت بعدی ما که درباره خود کانجکتیو ماست یا امی اسکلرای ما که است امی سلبی ما را چی میکنه، میپوشانه که یک غشای نازک و شفاف است که سطح داخلی پلک هاست که روی قسمت سفیدش اسکلرای ما چی است قرار داره. سلبی ما در این قسمت این چیز موقع داره و وظیفه دو که است محافظت از چشم در برابر خود عفونت ها و کمک به مرطوب نگه داشتن سطح چشم ماست و در تولید مقدار کمی از موکوس برای خود لغزش بهتر پلک ها است و اگر این التهابی شود انفلمیشن کنه یعنی که پوپنده سرخی و این چیزا یعنی پیدا کنه هیچ به نام کانجکتیوایتیس که امی سرخ شدن چشم ما می باشه یا میکنه. مثلا یعنی امی خود اسکلرای چشم ما که است یا سلبیه را چی میکنه میپوشاند. یک غشای بسیار نازک و شفاف است که همه سطح داخلی ما را بر کار پوشانده است. این در برابر خود عفونت و میکروب چی میکند، یعنی محافظت میکند چشم ما را از خود همین میکروب ها و چیزا و همچنان وظیفه دیگه ازی که از خود همین در مرطوب ساختن چشم ما سطح چشم ما رو دارد و همچنان التهاب زیرا گفتیم به نام کانجکتیوایتیس چی میکنیم یاد میکنیم. ګرانې زده کوونکو موږ ویلې خپله کانجکتیوایتیس چې شی ده نو موږ ویلې موږ سکلیرا څه ده دغې راپوښه کړې یو نازکه شفافه پرده ده چې د داخلي سطحه د خپله زموږ د آیلیټ څه ده څه کوي راپوښوي. نو دا څه ده همدغه سکلیرا زموږ څه ده د سترګې سپینوالی قسمت ورته سکلیرا وایي دا څه کوي راپوښوي. دې دنده موږ ویلې چې شی ده د خپله د سترګه څه ده د میکروبونو څخه ساتي یعنې محافظت کوي له میکروبو څخه او خپله همچنان د سترګې د مرطوب ساتلو کې موږ ته څه کوي، کومک کوي او یو مقدار موکوس څه ده یعنې
تولیدي تر څو چې همدغه زموږ خپل پلکونه څه دي یعنې بهتره لغزش وکړي او یعنې پلک ووهي. او بل څه ده خپله د حدیدې التهاب وینو پوهېږه چې هر چېرته څه ITIS راغی دا موږ ته څه ښایي التهاب ښایي یعنې د کنجکټیوایټس په نامه یادېږي چې زموږ سترګه څه کېږي سره کېږي. نو دلته تاسو اوس پوه شوئ چې دغه حصه زموږ څه ده آیلیټس ده. دغه قسمت چې سترګې کې تاسو سپینوالی ګورئ دې ته موږ چې په نامه یادوو دې ته موږ خپله سکلیریا په نامه څه کوو را یادوي. نو دغه قسمت چې ګورئ مردمک یا پاپیل په نامه یادوو او همدغه حصه چې زموږ ده دا د آیرس په نامه څه کړه یاد کړه. نو تاسو پوه شوئ چې کله موږ وویلې دې ځای کې داسې نور چې راشي اولین ساحه چې ورسره مخامخېږي زموږ چې شی ده خپله د کورنیا حصه ده کورنیا نه خپله همدغه هوا یو ځای کېږي بنډل جوړوي خپله همدغه بله حصه چې ګورئ دې ته موږ څه وایي انټیریور چمبر د په نامه یادوي چې انټیریور چمبر کې همدغه قسمت کې مایع زلالیه هم زموږ څه ده موقعیت لري. نو د مایع زلالیې ته څه کېږي دننه کېږي. مایع زلالیې زموږ چېرته راځي همدغه قسمت چې تاسو ګورئ د پاپیل یا مردمک په نامه یادوو دې نه بیا چېرته راځي زموږ خپله عدسیه ته راځي چې تاسو عدسیه پوهېږئ چې یو شفافه شکل ساختمان ده چې دې کې څه ده همدغه نور څه ده یعنې راځي راجمعېږي او دې نه څه کېږي انتقالېږي چېرته زموږ خپله ریټینا ته. ریټینا چې زموږ د دننه داخلترینه طبقه ده چې هلته روډ کوډ هغه دي او دلته خپله فوټو ریسپټورونه موجود دي چې دا فوټو ریسپټورونه څه دي خپله حافظې د نوري څه دي سیګنالونه برقي په شکل د شبکې څخه تولیدوي او دا خپله سیالي یا حافظې چېرته لیږي خپله زموږ اپټیک نرف یا خپله همغه زموږ دغه لاره زموږ خپله د ویژوال ایریا اف د برین یعنې هغه ساحه چې زموږ د لیدلو ساحه ته مغزو ته څه کوي انتقالوي. همدغه قسمت چې تاسو ګورئ د خپله اپټیک نرف په نامه هم موږ یادوو دغه حصې ته موږ څه وایو نقطه کور هم په نامه یا بلدنگ ایریا هم څه کوو یادوو. شما مثلا عزیز این قسمت میبینید که این قسمت یعنی ما چی از خود پلک‌های ما میباشد و یکی از ابروی ما میباشد این قسمت و این قسمت ما که از ابروی ماست این قسمت که شما میبینید یکی ما میباشد خود همه پلک‌های ما میباشد و اینجا رقم ساختمان میمانان میباشد گوره به نام مشاهده چی میکنیم یاد میکنیم. این سفیدی را که در چشم میبینید این را به نام اسکلرا چی میکنیم یاد میکنیم. این سیاهی را که میبینید این را مردمک یا پاپیل چی میکنیم یاد میکنیم. شما فهمیدین که امی نور که وارد چشم ما میشود اینجا نور آمد. اولین ساحه‌ای که به او برخورد میکنه چی است خود کورنیا ما میباشد. باز از کورنیا ما که است داخل خود انتیریور چمبر ما میشه که این قسمت ما چی است انتیریور چمبر ما میباشه که در مورد انتیریور چمبر ما که است هم مایع زلالی ماست و از اون بعد به خود این قسمت که میبینین این به نام خود پاپیل یا مردمک که چشم یاد میکنیم داخل از اون میشه از اون وارد این قسمت که میبینین به نام لنس یاد میکنیم یا خود لنس یا دسیاره میفهمید که بخش شفاف چشم ما میباشد که نور را چه میکند میگیرد و اون نور را چه میکند در روی شبکیه یا ریتینا که در داخل ترین طبقه است اونجا متمرکز میکند که در خود همین قسمت ریتینای ما که است این قسمت که شما میبینید این قسمت ما چی است خود ورتروز بادی ما میباشد که بعد ریتینا که ریتینا ما که است رود و کون موجود است و او خود فوتوریسپتور یا نخزه‌های نوری داره که در اینجا که است در خود همین شبکه ما که است سیگنال های برقی که است نخزه‌ها نوری در شبکه چی میشه تولید میشه و یکی از سیال‌های عصبی که است در ساحه بینایی ما یعنی خوش دماغ یا ویژوال یا آف برین ما چی میشه میره و اونجا تصویر به ما چی میکنه واضح نشون میده. این قسمت اپتیک نرو که شما میبینید نقطه کور هم چی میکنیم یاد میکنیم و همین عدسیه چشم ما رو که گفتیم اینی که عدسیه چشم ما شد این قسمت عدسیه چشم ما شد. این عدسیه چشم ما به دو حفره تقسیم می شود یک جاف قدامی است یا حفره زلالی است یا همون در که به نام انتیریور چمبر چی میکنیم یاد میکنیم که انتیریور چمبر ما که است این قسمت است و در اینجا چی می باشد خود همین مایع زلالی می باشد که در جلوی عدسیه قرار دارد و قسمت خلفیش که است مایع یا همین خود مایع زلالی ما که است در قسمت قدام ما که است یک از شبیه پلاسمای خون است و یک از به صورت مدام توسط بخش‌ها در مشیمیه یا قروید که این طبقه دوم که براتون گفتم ترشح می شود.
و همین خود مایع زلالی ما که است در حفظ فشار داخل چشم ما رو دارد و همچنان رساندن مواد غذایی که است به دستیه و قرنیه چی میکند کمک میکنه. به خاطر که در این قسمت که است قرنیه ما میفهمیم که یک عضو خونی وجود نداره. به خاطر از و این قسمت که لنس عدسه ما شد جاف خلفی از که است و به نام پوستر چمبر یا حفره زجاجی هم چی میکنیم یاد میکنیم که از بین عدسه و شبکه این خود عدسه لنس ما شد و این طبقه اولین طبقهش که از داخل ترین طبقه را میره به نام چی یاد میکنیم رتینا یا شبکه یاد میکنیم که این مایع ما که است در خود بین عدسه و شبکه چی است قرار دارد و یا چشم ما چی میکند حمایت میکند و به خود چشم ما چی میکند یعنی شکل کروی را چی میکند حفظ میکند. خب مثلا ابي إلى يعني فهمیدیم که نور وارد کورنیا شد از کورنیا که از داخل خود تیر چمبر از تیر چمبر به پوبیس از پوبیس به لنز و از لنز ما که است به خود ویتروس بودی از ویتروس بودی ما به رتینا از رتینا ما به اپتیک نرو از اپتیک نرو به اپتیک ترک و بالاخره به ویژوال ایریا آف دی پینچ میکنه انتقال میکنه. خب مسئول عزیز انشالله که با این قسمت سوال نداشته باشین و خود مایع زجاجی و زلالی را فهمیده باشین که مایع شفاف و حیاتی چشم است. دو مایع می باشد که یکی در قدام یعنی عدسیه و یکی هم در خلف عدسیه که مایع زلالی ما که است در خود قسمت بین قرنیه و عدسیه و مایع خود زجاجی ما که است در خود عدسیه و جلد شبکیه که چی است قرار داره که قرنیه ما موکروید است و شبکه ما هم رتینا می باشد. ګرانې زده کوونکو انشاءالله چې په دې هڅه کې پوه شوي اوسئ چې مونږ وویلې خپله زمونږ یو لینس ته چې راورسېدو یعنې مواد زمونږ لینس ته راغی نو هلته څه صورتونه یې ولرل چې لینس مخکې اتیا چمبر کې دلته زمونږ زلالیه مایع ده چې د خپل عدسیې او د کرویډ په منځ کې راځي او خپله زجاجیه مایع چې زمونږ څه ده د عدسیې شاته ده چې د خپله عدسیې او د رتینا په منځ کې څه کېږي راځي. دا عیسه ګورې دلته زموږ چای ده زجاجیه مایع ده دلته زموږ زلالیه مایع ده دا عیسه چې ګورې دا زموږ څه ده لینس ده او دا بانه شکل چې ګورې دا زموږ څه ده دا زموږ خپله آیلاش یا موژې دي او دغه بله حصه چې دلته ویښته وي هغه ته موږ چی وایو خپله آیبرو ورته وایو او همدغه حصه چې تاسو ګورئ دا زموږ کومه حصه شوه دا زموږ خپله د آیلیډس یا پل په نامه څه کوو یادوو دغه توره حصه چې په دننه کې ګورئ دې ته موږ پپیل په نامه څه کوو یادوو همدغه سپینه حصه څه ده دې ته یې موږ سکلیرا په نامه څه کوو یادوو او همدغه لینس ته موږ عدسیه وایو او خپله د درې طبقو څخه څه ده جوړ شوی او خپله شبکه ده مشیمیه ده او سلبیه ده د درې طبقو څخه څه شوی جوړ شوی شبکیه رتینا مشیمیه څه ده کروکویډ او سلبیه څه ده اسکلیرا په نامه څه کوو یادوي چې دلته خواته تاسو هم بودید لیدلی مثلا عزیز اینجا میبینید یک قسمت هایی که موی در بالا یا به نام چی میکنیم یاد میکنیم ابرو این قسمت که میبینید این قسمت به نام چی یاد میکنیم فرقه یا آیلیدز یاد میکنیم این قسمت که مویکات که در زیر چشم بالای چشم ما این به نام آیلش یا موجه ها چی میکنیم یاد میکنیم و همچنان این قسمت که از سیاهی که میبینیم این به نام مردمک یاد میکنیم و این قسمت سفیدی چشم که میبینیم این به نام اسکلرا یا سلبیه چی میکنیم یاد میکنیم این طبقه چشم که میبینید شما این سفیدیش که یا به نام سلبیه یا اسکلرا یاد میکنیم این رنگ سرخ که ماشینه یا کویک یاد میکنیم و این رنگ زرد که این به نام شبکه ارتینا چی میکنیم یاد میکنیم از این قسمت اپتیک نرو ما چی میشه عبور میکنه که این قسمت ما چی است کورنیا است این قسمت که شما میبینید انتیریور چمبر است باز اینجا که میبینید این قسمت ما خود پوبیس است و بعد از اون لنز و همه تو چیم داره ادامه داره.